السلام علیکم مرګرو. ما ویډیو جوړه کړې وه دې نه مخکې چې کم ملګری چې دی ټیک ټاک اکاونټ غواړي یو اس بیسډ، نو هغه به فهد اعظم سره کانټیکټ کوي. هغه به خپل انفارمیشن فهد اعظم ته لیږي. دا اوس عاقب به خپل چې دی هغه را لیږلی دی خپل انفارمیشن فهد ته، نو عاقب به له به اوس مونږ جوړو یو اس اے ټیک ټاک اکاونټ. نو اوس به مونږ کنټینیو وذ جی میل کو. دا به مونږ کنټینیو کو جی میل سره. اوس به مونږ دلته چې دی ډیټ آف برث واچو. ډیټ آف برث چې عاقب مونږ ته کم یو را لیږلی و هغه به مونږ دلته سلیکټ کو. ډیټ آف برث دراصل هغې دپاره وي چې مطلب سبا چې کله تاسو خپل اکاونټ ویریفای کوئ، چې کله ستاسو ارننګ سټارټ شي، نو بیا چې کله تاسو خپل آی ډي کارډ وغیره اپلوډ کوئ چې ستاسو ډیټ آف برث هغې سره بالکل ایگزیکټ کریکټ وي که نه، نو دا شی ډېر ضروري دی. نو ډیټ آف برث مونږ واچولو. اوس به مونږ سمپلی نیکسټ کو. دا چې دی دا به مونږ دلته ویریفیکیشن وکړو. دراصل دې ټایم زه یو اس کې ناست یم، نو که نه پاکستان کې ډېر خلک اکاونټونه جوړوي خو هغه هغې پسې چې دی ډسکوالیفای شي، نو بیا د هغې دا وجه وي چې هغه بیا اکاونټ چې دی 7-8 ورځې پس بند شي. خو چې یو اس کې مونږ یو ځل اکاونټ جوړ کړو، دلته تاسو وګورئ ما سره ټول سیسټمونه برابر دي. نو چې زه اکاونټ جوړ کړم دلته یوزر نیم به زه نه ورکوم. یوزر نیم به بیا عاقب چې دی خپل د مرضۍ نه ورکوي، نو زه به دا سکپ کم. نو دا چې دی د عاقب اکاونټ دلته تیار شو. دې کې به اوس زه تاسو ته فیچرز ښیم. دا به پبلک اکاونټ شي، سیټ از پبلک اکاونټ. نو دا دی وګورئ، دا اوس دته ټولې یو اس ویډیوګانې شروع شوې. نو خپل د ټیک ټاک یو اس والا اکاونټ بوکینګ وکئ فهد سره، په دې واتس اپ نمبر باندې رابطه وکئ ورسره. نو دا تاسو کتی شئ چې د عاقب چې دی ټیک ټاک یو اس والا اکاونټ جوړ شو. دلته به راشو کریټر ټولز ته به راشو. دلته تاسو وګورئ کریټیویټي ریوارډ پروګرام پکې موجود دی. نو دا به چې دی پوره کوي 10,000 فالوورز، او دا ټول چې دی پوره کړي نو د مونیټایزیشن او ارننګ به سټارټ شي. ځئ مرګرو انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې. خپل ډېر ډېر خیال ساتئ. الله پامان.